بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ډول کتونکو ګران مینوالو، امید ته چې روغ او جوړ یاست. لسم محرم الحرام د اسلامي کال لومړنۍ میاشت کې لسم تاریخ ته موږ لسم محرم الحرام یا همدارنګې عاشورې وایو. دا یو ډېر اهمیت لرونکې ورځ ده. د اسلامي نګاه نه دا ورځ ډېر زیات اهمیت لري. موږ باید دا ورځ صرف او صرف په دې ورځ باندې ونه پېژنو په کومه ورځ چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم المسیحیان شهیدان شوي وو، بلکې دا ورځ نور هم ډېر زیات ارزښت لري. په دې ورځ باندې الله پاک لوح او قلم پیدا کړ. الله پاک چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړل هغه په لسم محرم الحرام باندې پیدا کړل. الله پاک چې په اول ځل باندې ځمکه باران وکړو هغه لسم محرم الحرام. الله پاک چې کله په ځمکه باندې ونې غرونه سیندونه دا یې پیدا کړل لسم محرم الحرام وکړو. آدم علیه السلام الله پاک په لسم محرم الحرام باندې پیدا کړ. د 900 کالو تبلیغ نه بعد چې بیا هم د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام نافرماني وکړه او الله پاک هغوی ته د عذاب ورکولو په موخه نوح علیه السلام ته دا امر وکړو چې کښتۍ جوړه کړه او بیا په دې باندې داسې عذاب نازل کړو چې د لاندې د اوبه او د بر نه هم پرې الله پاک بارانونه شروع کړل. او بیا تقریبا د 6 میاشتو 10 ورځو نه بعد چې نوح علیه السلام د جودي په غار چې نن سبا په عراق کې دی کومه ورځ باندې چې نوح علیه السلام هلته خپله کښتۍ ودرېږي هغه هم لسم محرم الحرام. ابراهیم علیه السلام چې الله پاک د اور څخه یعنې د نمرود څخه یې ورله نجات ورکړو نو هغه هم لسم محرم الحرام. قدرمنو وروڼو ادریس علیه السلام چې الله پاک لویه مرتبه ورکړه اوچت مقام یې ورله ورکړو نو هغه هم لسم محرم الحرام درلود. داود علیه السلام چې الله پاک کله لرزش مغفرت یې ورله وکړو نو هغه هم لسم محرم الحرام. سلیمان علیه السلام چې الله پاک بادشاهي ورکړه هغه هم لسم محرم الحرام ولو. همدارنګې موسی علیه السلام چې الله پاک د فرعون او د هغه د ډلې څخه نجات ورته ورکړو او هغوی په هغه سمندر کې غرق کړل هغه هم لسم محرم الحرام و. او همدارنګې عیسی علیه السلام چې کله خدای پاک اسمان ته وخېږولو نو هغه هم دا مبارکه ورځ وه یعنې لسم محرم الحرام. اوس په کار موږ څه دي چې باید په دې سپېڅلې او په مبارکې ورځ باندې موږ څه وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې په دې ورځ باندې روژه ونیسي نو د هغه د پوروسه کال څومره ګناهونه دي هغه الله پاک وربخي. همدارنګې حضرت احمد بن میسره رحمت الله علیه فرمایي چې موږ دا خبره تجربه کړې ده چې کوم کس چې په دې ورځ باندې په خپل کورنۍ په خپل بچو باندې ښه خوراک ښه څښاک او نوره خرچه وکړي نو الله پاک به د راتلونکي کال لپاره هغه له ډېر زیات پراخه مال ورکړي. د هغه په مال کې به برکت ورکړي. ډېره زیاته مننه ستاسې ورور صبوون ننګرهاري او ما علینا